تندې د زیارتونو په لیکانو باندې اوسېدو زما ورځ نه ښه کېږي. یا بچې زویم چې تندی دې بختور شي که نه دا خو په څرګان دي او که نه هغې پسې ځکه چلومدله او صبر وکړه. داسې دي دا دا نادیدکه بابا دی دا خانمایي بابا دی دا تعویذونه دي بچې دا واچوه ټول که نه د خیره اوس په دې مخه روانه شي. دا د واده دی او دا د دولت دی دا د اولاد دی او دا چې دی نو د دې لوپرانو د راباندې کېدو دی دا د نظر دی او دا زما د خیال ساتل دی هسې نو بیا د ښځه په خپله کې برابر ټول عمر به ستا خیال ساتم خو غواړې دا تعویذونه په ما باندې کار نه کوي. ما خو 300 تعویذه تا ماله وکړل زما ورځ ښه کېدل نشته. کور ته ځو راځه ښه به شي انشاءالله ښه به شي. بېغمه شه دی باباجي راته پرو راته داسې صفتونه کړي ویل دا سمدستي کار کوي اوس په هر څه وشي. نو دې پرو خو 500 روپۍ د ما نه واخلي په روپۍ په جیب کې مې 1 روپۍ نشته. خیر دی دا صدقه ده دا خلک نه حسابوي. د بېبې صدقه خو ملنګ له ورکړه د الله په نوم باندې وایي ما ته هم دوا کوه زما بچو ته هم دوا کوه زما مور ته هم دوا کوه. صدقه د خلکو نه بلا رامنې کوي خو دا زیارتونه دي دا ستاسو د ښځو بې صرف یقین دی. یخني راباندې راله باباجي راورسېدو د خیره بېغمه شه اوس په هر څه وشي. بس یقین پوخ ساته راځه. پته نه لګي چې بیا کوم خواته دی دا وایم چې سهار شي نو په چکرو به وځي ما سره دونه نه ګرځي څومره چې دی خپل زوی سره ګرځي. وای خدایه نو په والو ښځه نه شوه په خبرو ښځه نه شوه نو دې ښځې سره څه وکړمه. راځه بچې وای داجي سلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم سلام رالی والا دې کبله شي راله ستړي کنه ستړي کېږي به نه ویم چې باد ګرځي نو پروا دې وي او چې کور ته راځي نو په خپو دې درشي په ملا دې درشي ویم د چیندخې د ذاتې یا چیندخې زه خو ویم ته د دې ملا نه چوکته وکړم او پوټي دې کوم خو په والو ته غږېږي ښه نه زه تا ته یو خبره کوم داجي ته چې زما د بېبي د چینده وې که نه نو خپل ځان ته دې کتلي خلیصه ګوډي خلیصه ګوډي اوس پاتې ګوډي دې کټ نه روباسم یم بېغمه شه زه د چندخې د ذات یم ته خو هم هغه باټه هغه ډکې چې وروړې او داسې چل وکړي ته خو هم هغه شی اوې ته خو چې خپلې لاړې م تېرې کړو پلنېږي منګه د لوږې مړه شو دا بچی مې زیارت له بوتلې ما ته څه کار روزګار ونه خدای ورکړي. دا وګوره یا خدایا وی چې خدای یې نه کړي نو وی پیر بابا به څه کړي. یا ښځې ته سپېره خدای پیدا کړي او سپېره د نظویم خدای پیدا کړي دي دا په تعویذونه نه ده دا په محنت ده دا په تعلیم ده او ویم ته د سمساري د ذاتې ته ما چندخ باټه یادې سمساري هغه په اونو کې داتې ګرځي حقه ښه دی. ستا نه بیا هم ښایسته ښکارمه ته خو د سیټ وایګنې کسانانو پټی قبضه کړی دی داسې ښکارې خبره واوره بس خو مې مه خرابوه زما دې زوی له څه کار وګوره ګینرې په دې بوډاوالي دنه بېلېږي او خپل بچی دنه بوځمه اوې ته وایم محنت څوک چې محنت وکړي زما په شان ته خوار وزاري ستا په شان پلېږي نه ویمه ته خدای پیدا کړې داسې اوس پتا ډوډۍ نه لګي د ما خو د کندو خالي که زما د درمن خالي که خو ته خطېږې نه دروازې خو لس خوري خو چې اوس ښه کېږي نو زیږي مواد بېبې خبر شوي پرون د راجګلي کاکا غزوې را روانو په لر کې نو ما ته وایي وایي داسې کار وکړه وایي د پلار د سټ نه د یو ویښته روباسي وایي په مور مې تبه راغلې ده. ولې صحیح وایي که نه څه مطلب ده دې خبرې څه مطلب نو د خنزیر ویښته مې پکې لیدلی غدي شي مو دا وشي نن خو ولې دې غنېږي هم داسې چل دی که نه ځان له د کاجو بازو کې دا په تعویذونه کېږي زما لیک کار دی او دا خپل زوی دی پوهېږي خبره ختمه ګوډي نور نه پوهېږم ځان له دې مزدوري پیدا کړي ټاټکي دې کوي ټاټکي خو کار دې ځان له پیدا کړي ښځه تا دې خدای وباسي ته بېغمه شه پته درته شته د ده څه کار دی بېبې څه کار دی اوس په لاړ کې پردي غیبتونه به جګړې به رانه راوړي کور ته دغه کار یې دی هسې خو داسې نه شو خو همدغه شیطانو پسې ګرځي که نه یا بچې ته مړدکي دوی سره مه ګرځه که ولې لوپران دي خوشې دې ګرځئ
زما چې چرته لاړ شه او تعویذونه دې اوس په غاړه دي او بیبي تا زما د مردکي مرګري خبره وکړه خو مردکي چې غیب شي او بیا را پیدا شي یو ګرځ ناریږي خدای دې داسې غیب کړي چې ته ترې خلاص شي بچی چې بیا را پیدا نه شي ښه ده لاړم بیبي زه د متال یو موټی ساګ راوړم ساګ هم راوړه ځان له څه کار وګوره ښه بچی ښه بیبي ښه نیکمله شي خوشحال داسې کار دی که نه چې بیا ها چې دا راته ووایه که نه چې دومره دا امیلونه خو څوک اسپې تنداسې څونه چې تاسو تعویذونه کړي واه 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 تا ته پته لګي زما داسې بیبي ده یم زیارت له بوتلم زیارت له او دی هلته کې د برکت دپاره کړي ښایسته برکتونه یې مې وړل دا خبره خو صحیح ده نو ما ته یاره من خبره بالکل ټیک کړه ها یاره ولې کارونه روزګارونه نشته زه لاړم سر ټیکي ته جالي بوجو ولا ټماټر نه دي دا ټیمانه ولا راټول مې کړل چې ولې مې ورل کنه د 100 روپۍ رانه واسره یعنې وخته ټول شپه په څوک کې ګرځم پیښه کنه نو ما ته وګوره هېڅ هم راته نه مېلاوېږي نه ګوټ شته نو ما ته وګوره څوک هم جالۍ نه بوځي څه نشته یو کار به وکړو که نه راځئ چې ځان د یوټیوب چینل یې کولو الا د یوټیوب چینل یې کولو د خدای نه وخته دا خبره خو ما تا ته کوله چې ما هم نادان کوله کړی دی ته هم کوله وکړه نو ستاسو چینل څه نوم دی زموږ د چینل مردکي وایم مردکي واینز او ما کوم واینز کولو کړی تاسو ته پته لګي عمرزی واینز مې کولو کړی دی نو بس ټیک ته کنه دا چې خبره وکړو کنه چې سټامونه به وکړو چې بیالیږو به نه سټامونه کې زمونږ یو سټامونه به کوو زمونږ د مشرانو یو به سټامونه کړي او بیا هم نه یو بل نه تښتي په سټام خو دې اعتبار نه کوم ما هم نادان خو نه تښتو مړه موږ خو نه جغتو په چا مې اعتبار نشته څه د هغه ځای نه راغلي ته به اعتباره سړی ولې بس وري د اوس تپاسې د اوس تپاسې نه دا اعتبار چې کار دی که نه نادانه عمرزی واینز مې کولو کړو دا خوند عمرزونه زما خیال چې خپې راته وکړې چپ مه کوه ګوره د عمردو نوم به په بېلمازه خوله نه لي او تا ته مې نادانه یو میل ستار او یو میل ددرې ویم پرش پرش په نه کوې نو دا چې تو یو کنه ددې زه چې راپاسې هلته کې به تاسو پته ولګي داسې کار دی که نه چې زما نوم مردکي دی ته چې یو پېره غیب شم بیا نه پیدا خو دې چې ټول عمر کې را پیدا مکه پاشا انشاءالله نه به را پیدا کېږي دا زه چې ځو راځه ورګه کېړی په خپو کوم مړه راپاسه پاشا منډه کې راځه مخکې شه مخکې شه ټول کاږه واګي نظر هم نه لګي دی زوزي مازوزي یې مخکې شه یا خدایه پاک په دې تا ته شکر دی کټ وړاندې وړاندې لاړې داسې نیستي شوه چې پلاستیک یې د کوره تاو کړي دیوالونه هم ختم شو په دې شکر دی الله بابا دې له تلې خو د خیر اوس په خدای ورځې راولي روز د باندې خدای راوسته بیبي سلام علیکم وعلیکم سلام سلام علیکم سلام علیکم مړه خو بس ما ورته سلام وکړه که نه واجه شابې مینه له خواجه مونږ هم څنګه نیادېږي بیبي وا زما بچي یې ټول ویم بیبي ښکلی که ویم تعویذونو دې کار وکړو نو کار یې داسې وکړو که نه چې د ما دې ملګرو چې کوم دی په یوټیوب کې چینل کولاو کړی دی او زه هم درله کولاوم لکه مزغو دې کار شروع کړو مضمون مې ډایرکټ دا تعویذ نه دی دا مې دماغ سره کنیکټ شوي دي ما تا ته نه ویلې ما باندې چا یخني راله مال چې باباجي راپسې راورسېد زه په تا پوه شوم بیبي خو داسې کار دی که نه چې زه انشاءالله داسې چینل به کولاوم که نه په یوټیوب کې عمرزی واینز او یو داسې ډالرې به راپسې راوړم او مزې یې کوه مزې بیبي ما هم کولو وکړ مردکي وایم زمونږ په شریکه دي بیبي ته هم پکې مونږ سره شریک شي او ډالرې به یا کوم سره وړي ها بچې خبره هم صحیح ده دا ټوپ څه ته وایي دا یوټیوب پرې باندې یوټیوب ته داسې وایي که نه مونږ به ډرامې جوړوو او یوټیوب له به یې ورکو دقې ته یوټیوب وایي دا یوټیوب چینل شو نو مخکې خو به په هغه صندوق کې ډرامې راځي دا بچي به تاسو به خدای بیبي یو کار وکړه دا ملګري مې ځان سره روستي دي که نه ما ورته د بیبي د لاس ته باندې ښایسته غوندې کې شربت کړم پلار ته دې ګورې څه ونه وي پلار دې بوتل راوړی دی او په منګي کې بیخي د بېګانه یخ شوی وي څه مې در باندې خو ګورې بیبي ته به مونږ باندې دغه بوتل وڅکه هغه د ګیس هغه بوتل کېده د ګیس هغه او چې یو شیشه را نشي ډکسې کې ور او پاشا که نه ما یې وچې زر کوه ورالم دې هغه باشه دې شمې سره مرګه وګورې ډېره ښه ده ښه د ما داسې مور ده که نه ډالر د ډالرو کار نه کوي پاکستان شربت اوس کوه زما بچې خو د پلار نه مې ځان ساتلی غواړې بېدم هم کي امین ته پته را مړه دقه د بیبي را وای بیبي بره کېنه بیبي خیر دی بچو خیر دی ما بچي ماړه سمداري یې یاره وایي الله
نو دې ټټ کې خپلې نیولې دا خو نه ډکی نو دا پېښه نه ډکېږي والا هله دې منګه کوري دا وګورئ اوس یې خوند وکړو خو شاتانو ولې بابا څه چل دي دا پردی د کاندې کوټه را دنده کړي دي ولې څه چل دي دا خو بابا زما ملګري دي نو دا ملګري خلک په حجرو کې کښېنوي او په کورو پر دې ملګري دي او دا جوړې پیشه بیا بار ګم لګو خو کېږي دلته کېږي منګه کوري وجه تاسو خدای بنیاد وواته نه بګي تا په زما دغه ادرکو هغه اپیټي بوتل په جوس نو ته خو ورځ ته ورځ نور هم پړسېږي چې هغه وڅکې نو چې ډز ونه کړي د خدای بې انصافې کله چې زه ډوډۍ وخورم یا ته د ځینې شوملې وڅکم یا ته د بینګلې وخورم نو چې هغه به په زور کړم ادرخې پې وکړم یا د خدای بې انصافې دوی له به دې تشې یخې اوبه ورکړې وي یا سړیه زه خو په تا خفه کېږم ماله چې دا ډرقې دې ونه کړې او چېرته ګړز ونه کړي نو څه کوې وایه یا دا خو یا د ویمه ښځې یخه ښځې ویمه نه سمېږي نه سمېږي پوه شوې دا بس پوه شوه ټیک ده کښېنه صحیح ده لږ مې دله ساتلی دی هغه چې خورا باندې ګران دي دا واله دا خو راتلو هغه چا دی میرخویه دا زما سټایل دی سټایلونه مېلونه پرېږده داسې کار دی که نه هغه نادان رانه دی څه دپاره زما ریکارډینګ نه دی څه بله وایم دا خولې دې سمه خو دې وسلمیا ریکارډینګ زما دي زه بیا راغواړم ځان دپاره دې له ونګي مرچکي ته وګوره وي دا اول زما ریکارډینګ ونیسه را موبایل بله ته د خیال دې پوسکو په ونیسه وایم داسې کار دی که نه زما دا موبایل به څه کوي ریکارډینګ زما دي هله ولې؟ توتن کې م راته خبرې زده کړې مسلمان نو په ما والا سره کوي په تا خواشني کې خو زه خورې وام که نه هلکه وایم دا خپلې خورې څنګه وایم ځان به راباندې شوی ده ته اوس وګوره نو دې ما ته وشي ځان به راباندې وایم لومبې ریکارډینګ به ماله کې ماله بیا د دې ریکارډینګونو به زه مړی اچھا بچاري دا ځان دغې فیصلې به دې وکړي نادانه فیصله پتا شوه ده بس بالکل چې فیصله ما ته پرېږدو نو بیا لږ را دې خوښي هغه دوړي شاپ کتاب وکړي هغه تنها هم چې راغېستې ده نیمې تره نیمې تره ایا اشرفیه دې خو پکې ځان دې ترخص وایي ده ته اوس وګوره د خدای مسلمانه ده دغې میاشتې پیسې خو ما راواغېستې دي او د ریکارډینګونو خرچه وه د چای ډوډۍ خرچه وه خو په هغې لاړې ولې تا ته پکې نه وه زما هغه پیسې مو همداسې ولګېدې که نو خو ټولې ولګېدې که نه دې څه غواړي زه چلېږه رول مې دي د دې میاشتې تنخوا هم راواغېسته نو هغه په خرچو لاړه او د بلې میاشتې هغه به راوالي هغه په ګېټه لاړه د بالکل. بلې میاشتې به راوالي موټرسایکلې ګاډي ماډي به والي په هغې کې لاړه دا هم ښه ولې دا خبره ده. مونږ به سپیقین چې کوو دا ما ته به تنخوا کله میلاوېږي تنخوا راته وېږي نه لالا ته مې ویم دا څه وته ده کېنه لالا به دې به باندې کار وکړې اوس به ته بند که خوله تا ده خو داسې بوتل جوړ خیال دي خوله بند که خوله نه غوره اوس پورې دا د ټوپک شپېلې پکې ده له غور بندم اشرمي غریبانان یې داسې کار دی که نه دا تعویذونه ته یادې که نه دا یو تعویذ د رحم دی او بل د ظلم دی مستله ده ورکه صبر وکړه اسلامي داسې کې مینګه پکې ملګه ما ته وګور ما ته بده مور راځېږه سړی بولې مکه سړی بولې ایکا ویم کوشه کوشه گیری تانم ده شوندار بادو کوشه را تا ویم می خودگا لومبی ریکارڈینگ بادا کیو کنه کنه زما توبه دې ولزاره کوم ځای مده خطرناک شي ویم خوشه ویم ملدکا د خدایانه ګیا واغېستې ده لومبی ریکارډینګ به ما ده کوې زه مشر یم او تاسو کشران یې او زه ګورو به رستو های ویمه یا ښځې زه خو حیران پاتې یم چې هغه زوی دې له اوس په چینلو ساتې کړي دي په لالو کوڅو کې کله یو ځای کې ډرامه جوړوي او کله بل ځای کې ډرامه جوړوي د پټکي نه دې خلاص کړم د خدای بې انصافې پښتون سادي ومه او په شرمونو دې وشرموم په چرمونو چې څه کار روزګار یې نه و نو څه به یې کولی دا خو دغه باباجي زور دی چې موږ سره یې کوي هغه دې په روزګار شو
اجا یا چا ودو دا بولو یا بچی از څوک چې راځي زه کور یم راځي راځه بچي راځه ته موږ کم پیغلې کړي السلام علیکم جی زهید السلام علیکم اجا بچی کینه کینه اکینه خو دې کا نوایا ګیلې لاره مکینم نه ولې بیا څه چلی یا تاسو دې زوی چې کم دې ډیر ناجیز وکړ ډیر زماغه نادان وروړي چې کم دې والیم دي اولی ورته وی ډرامه جوړو او به والي دي نه نه پسې واجب او وس والله وی ډازم را باندې کو وی ویم واله مټیر زیاتی او دې قتل او دې قتل څه چلې کړه والی کړې دي واه والي یا بچي پښتانه خو په ګیلمري تا خو در ډوبا کړه بابي کړه دې را لپړه کوچو نو بس دا تاسو خو دې راولي دا وانه چل په ورته څه وکړه لکه د چا چې مشران نه کنه نو سړی هغه مړی ته لاس ورواچي نو تاسو خو یې ماشاءالله تبې هغه مشابهتي تاسو ته ګیله وکړه بس دا دې الله دې کمل مهرباني جی چې کور ته راشي پیه کې جی تبې ای به مچې به سکلی وا دې کمل او دې قتل او دې کله خزي دا تاوې مته ګوډه د ازوی دې سنبال کړي د اموت مو باته او د خدای بن صافي هغه اوزیت نه 2 میلیارډ دی واځي کړي دي چې دا پسپیمی رواني نکی ولی څه به دا 2 میلیارډ سپیګمی چې کوم دي هغه ستادي سپیګ بوته شوی دي یا دا به منو یا نو خزي ما هر ځای کې دې ګوډي د توکو مسخرو خبرې مکه وګوري مال دا ګټه راوړي دا خبرې د توکو د مسخرو نه دي د تمیشل د ویلي چې د ازوی دې سنبال کړي د درامو مدامو کې ملا ودا اورید نه 2 میلیارډ وځي کړي څوک پیغاج نه کی ورځم چې تاسو یو کوم یا تړیا او کنه تاسو زر ورشه وګوره خواږه یاران دې چینل وران کړو یو بل سره واچول نور څه په غم مې وانړی ورچا ویم خدایا بیخ د دولت وباسي خدایا بیخ د پیسو وباسي یاران دوستان ورونه خويندې یو بل نه جدا کوي څه غم دې راته ټول کړي ورچا یا الله یو دوستم د بل دوست مخه پکې مې جدا کې اتفاق زمونږ نصیب امین دسته خدای اصله دې راولې زه په څه پوه بیبي سلام علیکم وعلیکم سلام را لستا خو سر روغ دی ولی نو پلار خو دې ډېر غوسه درکې من سر مې در باندې مات کړی ای بیبي زم د دغه پلار زوی ما هغه مخامخ غر باندې ورغی او زه د ملک ماما په کوسه راته ډېر هوښیارې ماته کوي نو بیبي څه وکړم داسې جګړې ولې کېده دې وړو سره دا ستا یاران دي یا زما خوږې بیبي مونږ سات کې لږ جګړې وکړو او سات کې بیا ټیکو دا چینلې مینلې مونږ نشي بیلولی بیبي خپل اتفاق ساته یا دا خو تلونکي راتلونکي کې دی په دې وران نه شي بیبي مونږ په چینلو نن واریږو دا مونږ ریکارډینګ کوو هغې کې په جګړه شو او په شیبه پس بیا ټیکي وو خبره ټیک ده خپل اتفاق ساته یا بیبي ته دغه خبره پرېږده زما د چینل سبسکرایب او لایک دا دواړه په ځای ولاړ دي والله خو بخت کېږي نو ته څه وکړم نو ماویز د تعویض ماویز غم لاله وکړه تعویض رښتیا ستا د چینل دپاره مې تعویض کړی دقه بیبي دغه دا واچوه دې سره به د چینل داسې په هوا شي برابر رواني تا ته پته لګي د پنجابیانو چینل دومره مخکې دي دی خو ګوره خپلې تورسره یې ورته رابار کړي دي او په چینل یې داسې منډې وایي نو ما یو کار نه کوم ځوانه په سنا باندې زه خو اسم پیسې دې کور ته راوړم بل خو یې نه وړم بس ته ګیتاله درکړم ولږې مې دا جیله ورکړم نو ما چې یو کار وکړو زه یم چې دواړه په ډرامو کې کار کوو دا بچو ډوبه شومه دا ورځ لا پاتې وه دا پاتې وه زه خو پښتنه یم څه کې بچې اله نو زه خو داسې ګډوم خو پکې نه خو بس دا مزاحیه پاټونه به پکې کې تیار چارلي او بس خلک په خاندو او لایک او سبسکرایب دا به راسې رامنډې وي یا بیبي ویم دا خلک ته په شړق ولګي خلک یې خو د ملک په باچا پسې وي لوټ پیدا کول پکار دي لوټ صحیح ده بچې بس چې ستا بېروزګاري په ختمېږي نو زه خو مور یم دا قرباني به ورکړمه صحیح ده زه راځه بیبي نن د باندې داسې یو ظالم ټیک ټاک جوړوم که نه چې دا ټوله دنیا به تماشې کوي راځه صحیح ده ځه دا په ټوک ټوک پکې لاچي شي راځه نخرې پخرې پکې کوه دغه ټوک ټوک ته بس راځه صحیح ده ځه یاره د مشاهده یې خو ته په دې بدرنګ راځي سلام علیکم بچو وعلیکم السلام یا بچو خبره واورئ د یو بل سره مه ورانېږئ خپل اتفاق ساتئ دا یوټیوب د چا د پلار نه دی تم تې پیسې ګټه تم تې پیسې ګټه او تم تې ګټه د انګریزانو پیسې دي ګټئ او خورئ د خدای ظالمانو جګړې پې مه کوئ راځئ چې ول ډرامه جوړه کړو صبر وکړه بیبي کیمرې خو نه ده لګولې د خدای مسلمان بس ایکشن به ډایرکټ ایکشن دی بیبي له خو هم د ایکشن چل ورځي بچی پنجابیانو
خپلې راویسې دي ما ورته بیبي راویسې ده دا بیبي اوس په سم حساب وکړه اوس په وګورې اوس په زموږ چینل د ټولو په هغه روانې راځئ، راځه راځئ. بیبي هلکه کیمره تم کیمره ولګوه او ته م ولګوه او بیبي ته ریډي شه بس یاره اکشن دی بیبي منډه بیبي پاریو ته لاړه بیبي پاریو ته لاړله بیبي خو په ما باندې وویشته یا بیبي په جاجیرو شو جواب ورکړ شرمیا یا زما بیبي مړه شوه یادګانو خدایم بیرته پالیوزه ده وباسه خدایم بیرته تیکتاکو ته ده وباسه زم د ښځې د خلاص کړم اوس به زه جنګونه چا سره کومه خبر وکړه اکشن بس خبر وکړه وای بیبي په سلو موشن کې